د هیواد د کډوالو چارو د وزیر شهید الحاج خلیل الرحمن حقانی د فتحي مراسم په بلخ ولایت کې میشت پکتیا ولایت اوسیدونکو او دغه ولایت د چارواکو په ګډون ترسره شول. په دغه مراسمو کې ګڼ شمېر ښاریانو برخه اخیستې وه او د الحاج شهید روح ته یې د دعا لاسونه لپه کړل. همدارنګه د بلخ ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس په خپلو خبرو کې د اسلامي امارت د نظام د پیاوړتیا په لاره کې د شهید حقانی صاحب خدمتونه او هلې ځلې وستایلې او زیاته یې کړه چې دغه نظام به په پوره یووالي او صداقت سره د خپلو شهیدانو لاره تعقیبوي. شهادت هغه یو لوی مقام دی، الله دې د شهادت د ټولو شهداو په شمول په خپل دربار کې قبول وګرځوي. شهادت هغه لوی زیوره او لوی هغه مطلب انعام د الله دی، دا هر چاته نه نصیب کیږي. الله پاک سی خپل دربار او خپل حضور ته څوک منلی وي، الله پاک ورته نصیب ګرځوي. بلخوا د هیواد خلک دا شان مراسم د افغانانو د یووالي سمبول بولي او ټینګار کوي چې په هر ډول شرایطو کې به د افغانستان خلک یو له بل سره ولاړ وي او د شهیدانو ارمانونو ته به وفادار پاتې کیږي. ټول هیواد ته بلکې ټول اسلامي نړۍ ته دا ثابته شوه چې افغانان سره یو موټی، یو لاس او یو بدن دی. که د بدن هره حصه یې خوږمنه اغیزمنه شي، ټول په دغه درد کې سره شریک دي او درمند کیږي. الحمدلله په دې کې ټول د زون د شمال په سطحه باندې او د پکتیا په سطحه، جنوب په سطحه باندې ټول په دې کې هماهنګي وښودله، ټولو تسلیت عرض کو، حتی دغه سبب د اتحاد او د اتفاق د ټولو اقوامو دپاره ګرځي او خداوند متعال دې وکړي چې د افغانستان ټول ولسونه په همدې شکل باندې متحد او متفق، غم شریک او غم درد واوسېږي په هر حالت کې. الحاج خلیل الرحمن حقانی چې د اسلامي امارت له مشهورو شخصیتونو څخه و، یوه اونۍ وړاندې د کډوالو چارو وزارت په ودانۍ کې په یوه ځانمرګي برید کې په شهادت ورسېده.